ها دا یو ورور سوال کړی دی، دا به اخرنی سوال والو. وی زما ورور دی او د 15 کالو نه زیات عمر دی، خو هغه ته دماغي څه لږ ډېر مشکل شته، ډېر نه لږ ډېر. او موږ غواړو چې دله واده وکړو، نو دله واده کول جایز دي که نه؟ هغه ته معمولي د دماغو مسله ده، د ذاکرې ذهن. جواب دا دی چې دله واده کولی شي، پکې څه حرج نشته. چې چاته ذهني معمولي مسله ده دله واده کولی شي، خو په هغې کې شرط دا دی چې د ده ټول حقیقت به جنۍ ته او د جنۍ کور والا ته بیانوي چې دا زموږ ورور دی، زموږ زوی دی، دله موږ واده کول غواړو، خو ده ته دا مسله شتي. نو که چېرته هغوی سره د دې مسلې په دې باندې راضي دي، نو بیا پکې څه حرج نشته. ورسره دویمه لازمه خبره څه ده؟ دویمه لازمه خبره چې د دې هلک پلار یا رونه هغوی به دا ذمواري الي چې په داسې حالاتو کې چې کله د ده ذهني څه مسله راشي، نو د ده د دې ښځې او د دې بچو به دوی خیال ساتي. ولې؟ بیمار دی، نو که بیمارۍ کې دی پرېښودی شو، نو ښځه او بچي ضایع کېږي، نو د دوه خبرې پکې لازم شو. څه د ده حالت به هغوی ته بیان کړي. دویم ذمواري به اخلي چې صحیح ده. هغوی وایي چې صحیح ده، موږ په دې راضي یو، دې هلک کې به دا عیب وي، موږ ورته خپله لور خور ورکوو. هغوی ورته وایي که چېرته دته دا مسله راله او ده د خپلې ښځې او د بچو خیال نشو ساتلی، نو کور کې چې کم مشران دي یا کشران دي نارینه، د هغوی د ذمواري دی چې د بچو او د ده به د ده د ښځې به خیال ساتي. ورسېدی پې که نه؟ ځکه چې دا د یو انسان د ژوند مسله ده. ما دا خبره ډېره نوټ کړې ده زموږ په دې خلکو کې، او ډېره د افسوس خبره ده چې موږ صرف د خپل زوی دپاره، د خپل ورور دپاره ښایسته جنۍ، دینداره، پښتنه، مضبوط نسب والا، مالدار او دې پسې ګرځو، او دې ته نه ګورو چې زموږ دا ورور څنګه دی، زموږ دا زوی څنګه دی. یعنی زه خو د ده سوچ کومه، خو دغه سوچ هم وکړه که نه چې ته د یو جنۍ ژوند هم تباه کوې که نه. اسلام چې په یو سړي کې په صحیح معنی که نه، دینداري څه ته وایي؟ زه راته ووایم. لکه مثال دله درکړم، زما زوی دی او هغه بېدینه دی مثال، او یو کس ماله زما دې زوی له لور راکوي چې زما دا لور ده ډېره دینداره ده، ډېره ښه جنۍ ده، زه یې ستا دې زوی له در کومه. دینداري دا ده چې زه ورته واضح ووایم چې ګورئ زما زوی څه دی؟ بېدینه دی. ګورئ ځکه چې د دوی یو ارمان دی چې زموږ د دینداري لور ته دینداره سړی میلاو شي، دوی هم دا ارمان دی. نو یوازې دې ته سوچ مه کوه چې زما ورور او زما زوی او زموږ کشر، دې ته هم سوچ وکړه چې دې بل طرف ته هم انسان دی، د هغوی هم ارمانونه دي. نو جایز دي که چېرته دې ته ذهني معمولي مسلې، خو چې حقیقت بیان کړي.